اوس د خلکو په دې جګړه ده تراویح شته دی او که نشته دی. وایي تراویح وایي شته که نشته. هلکه ستا د یو ټکي سره کار دی که ستا د عمل سره کار دی. دا عمل په حدیث کې نه، منکرین حدیث خو یې نه مني که نه، په قرآن کې دی، خو ته د قرآن هم نه مني. منکر حدیث خو د قرآن هم منکري که نه. دا الله رب العالمین چې قرآن کې فرمایي چې یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا. الله رب العالمین خو فرمایي یاره شپه الله ته ودرېږه. قم اللیل امر یې چاته کړی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او امت په دې کې داخل دی. قیام اللیل دا د قرآن نه ثابت دی. خدا خلق او خاص کر دا منکرین حدیث، ملحدین، زنادقة الوقت، زنادقة العصر، د دې خو په خپل هم د نیکو اعمالو سره شوق نه وي. خو چې کم کس کم نوجوان سناسه د الله د بندګۍ سره رغبت او شوقي، دا هم په شکوک و شبهاتو کې اچوي چې په خپله اسم تبایم هم تو ډوبے ہے صنم تجھ کو بھی لے ډوبینګے. زه خو اسم ډوب او غرق یم تام د ځان سره ډوبوم، صبر کوه. په خپله خو غرق او تبا، خپله خو د الله سره تعلق نه پکې تقوایي، نه پکې زهدي، نه پکې بل څه د نیکۍ اثرات ښکاري. خو که چېرته نیکان متقینې په نظر راځي دا هم په سترګو بد لګېږي چې ولې دې خلکو کې تقوا ده، ولې دا خلک د الله عبادت کوي، ولې دوی د الله بندګي کوي. په کومه طریقه به زه دوی د الله د بندګۍ نه واړم چې زما په شان فاسق او فاجر او زندیق د وخت تی جوړ شي. د دې خلکو بل مقصد خو نه دی، همدغه مقصد دی د الله د عبادت نه خلق منی کول، د الله د بندګۍ نه خلق منی کول. قیام اللیل قرآن کریم کې بار 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 د دې تذکره شوې ده. دی پورې خندا، دی پورې استهزاء، د دې نه انکار، دا د قرآن کریم نه انکار دی. زه ځکه وایم چې زموږ شیخ رحمه الله ډېر هوښیار انسان و، ډېر بصیرت والا انسان و، شیخ عبدالسلام رحمه الله، چې د دې فتنې په خلاف کتاب لیکلو. خلکو خپلو کتابونو ته د دې فتنې خلافي چې لیکلي چا یو نوم ورکړی او چا بل. شیخ صاحب ورله نوم کېښود انکار حدیث سے انکار قرآن تک، چې چا د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار وکړو اخري شتا پیدا رہی دا د قرآن نه منکر شي. او دا حقیقت دی، دا حقیقت دی. داسې انسان د قرآن کریم نه منکر، نوي نوي ملغلرې به ته بیا اورې، نوي نوي خبرې به اورې، او کله به د قرآن کریم د یو نس نه انکار، کله د بل حکم نه انکار، کله د بلې خبرې نه انکار کوي.